د وبا له وجې په امریکا کې په یوه ورځ کې د 1800 کسانو مړینه ثبت شوې ده او په ریکارډ راغلې ده. سلام او مینه قدرمنو دوستانو، د پښتو پوسټ چینل دی او تاسو ته په یو نوي ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو، په امریکا کې پرون په یوه ورځ کې د وبا نه د 1800 نه د زیاتو کسانو مړینه ریکارډ شوې ده چې یوازې په نیویارک کې ترې د 4000 زیات کسان مړه شوي دي. د جانز هوپکنز پوهنتون د راټولو شوو شمیرو له مخې په دې سره په دغه هیواد کې مړي 14,000 ته رسیدلي دي. په امریکا کې د وبا 3,98,000 تصدیق شوي پیښې ثبت شوي دي چې په نړۍ کې تر ټولو لوړ شمیر دی. د چین ووهان ښار چې پکې دغه وبا لومړی راښکاره شوې وه، هلته له تیرو 11 هفتو راهیسې لاکډاون و چې هغه نن ختم شوی دی. د دې ترڅنګ د نړۍ په هغو زیات ځپلو هیوادونو کې چیرته چې احتیاطي تدابیر خپل شوي وو، هلته کې دغه وبا خورېدل ورو ورو کم شوي دي. په دې تدابیرو کې کور کېناستل او د دوو انسانانو ترمنځ د 2 میټره واټن یا فاصلې ساتل او بیا په صابون لاسونه مینځل تر 20 سکندونو پورې او د خولې او پوزې او سترګو ته ډېر لاسونه نه نږدې کول شامل وو. په پاکستان کې هم دغه وبا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 4 نور کسان مړه شوي دي چې ورسره په دې هیواد کې د مړو شمیر 58 ته رسېدلی او نږدې 400 او 28 کسان ترې روغ شوي هم دي. سرکاري ویبپاڼې لږه شیبه مخکې خبر ورکړی چې په وبا باندې د اخته کسانو شمیر د 4,000 او 22 پورې رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د وایرس یعنی د وبا 4 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي او دا کیسونه په هغه کورنۍ کې راښکاره شوي دي چې 2 ورځې وړاندې پکې له وبا نه یوه 80 کلنه ښځه مړه شوې ده. د یادولو وړ ده چې په 4م تاریخ د افغانستان او پاکستان د تورخم او د چمن بارډر هم خلاص شوی دی او په زرګونو افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې د سکرینینګ نه وروسته هغوی خپلو کورونو ته تللي دي، خو هلته خلک دا اندېښنه لري چې ممکن دوی ځان سره دغه وبا راوړي. قدرمنو دوستانو، دا وروستی خبر چې تاسو سره مو شریک کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ. که غواړئ چې د هر قسم معلوماتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. خوشحاله او بریالي اوسئ. ډیره مننه.